کابل ښار کې د یو خصوصي پوهنتون له لوري د قلم د نړیوالې ورځې په مناسبت د کتابونو نندارتون جوړ شو. هیواد د لوړو زده کړو د موسسې مسؤلین وایي چې د ځوانانو علاقه له مطالعې سره کمه شوې ده، نو په همدې موخه دوی د کتابونو یو نندارتون جوړ کړ ترڅو ځوانان کتاب لوستلو ته وهڅول شي او د مطالعې فرهنګ پیاوړی شي. ځوانان د کتاب سره په لیدو دغه علاقمندېږي، نو وخت چې ځوانان داسې نندارتونونه دوی ته پراننستل شي او دوی خپله کتابخانې ته لاړ نه شي، نو دوی علاقمندي نه ښیي. نو زمونږ که چېرته ټول هغه علمي فرهنګي نهادونه دغسې یو برنامې ته وهڅول شي او دا کمپاین چې سراسري په افغانستان کې چې دغه فرهنګ مروج شي، دغسې نندارتونونه برګزاره شي او ځوانان دې ته وهڅول شي چې دوی لاړ شي وګوري، د علماو سره خبرې کوي. که چېرته غواړي د علماو سره خبرې کوي نو کتابونه ولولئ. دغه ښوونیز مرکز مسؤلین وایي چې د هیواد د بچیانو د سالمې روزنې او همدارنګه ځوانانو ته د لوړو زده کړو د فرصتونو رامنځته کولو په موخه یې خپل فعالیتونه پیل کړي او راتلونکي ته به خپلو دا ډول فعالیتونو ته پراختیا ورکړي. هیواد تعلیمي او تحصیلي شبکه په 1490 کال کې تاسیس شوه. یا د شبکه پخوای یوه شعبه په دې مزن کې درلودله، د هیواد پوهنتون د شعبې په نامه او مرکزي همدلته په قصبه کې. ترڅنګ یې موږ د هیواد بګرام خصوصي لیسې په نامه یوه لیسه هم لرو. د قلم د نړیوالې ورځې په مناسبت د جوړ شوي نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د ځوانانو په ټولنیزو مسؤلیتونو او د کتاب او مطالعې د ارزښت په اړه ویناوې وشوې او له ځوانانو غوښتنه وشوه چې کتاب لوستلو ته دې مخه کړي. زمونږ اولادونو ته د کتاب او قلم ارزښت نسبت جنگ او تفنگ ته وپیژنیم. ما توسط قلم و کتاب میتونیم این دشمن خود از بین ببریم که اون جهل و نادانی است. در مقابل جهل و نادانی چیزی که برای ما مهم است او دامن گرفتن، چنگ زدن و دامان کتاب و قلم است. هیواد د لوړو زده کړو موسسه د نورو درسي اسانتیاو ترڅنګ یو لوی کتابتون هم لري چې زرګونه جلده بیلابیل علمی او معلوماتی کتابونه پکې شتون لري. کتابخانه هیواد واقعا یکی از کتابخانه‌های خوب در سطح پوهنتون خصوصی هست. ما در اینجا تقریبا هزاران جلد کتاب داریم در بخش‌های مختلف و خصوص 35 که ما در حوزه فعالیت داریم که حوزه اقتصاد هست، حوزه حقوق و علوم سیاسی و حوزه کامپیوتر ساینس. در ضمن ما کتاب ها برای مطالعه در بخش های مختلفی از علوم در اینجا ما دسترس داریم. د یادونې وړ ده چې په وروستیو کلونو کې د مطالعې او کتابونو د فرهنګ د پیاوړتیا په موخه د بیلابیلو بنسټونو له لوري دا ډول نندارتونونه جوړ شوي چې د کتاب لوستلو په برخه کې ډیری ځوانان په ښه توګه هڅولي دي.